رسول الله صلی الله علیه وسلم پکور بی بی فاطمه ته حضرت علی رضی الله عنه ویلاړه شه بابا له غلامان راغلي یو غلام ته غواړه چې تاسو سره کار کوي چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته لاړه حضور پاک نو واپس راغله نو چې کله پیغمبر مبارک کور ته راغی نو بیبیانو ورته وویل چې فاطمه راغله. السلام علیکم ملګرو، زه شرمان خان. د ویډیو مکمل ګوره اخر کې بسیا د واقعیا هم ده نو موږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اخر کې خپل لور ته څو پر مایل نه کله مثال وخت رااله حضرت بیبي پاکي فاطمه رضی الله عنها ته نو د ویډیو مکمل ګوره او مخکې ملګرو سره لازمي شیر کې ورسره کمنټ کې ماشاءالله ولیکي راځي تنوي چکار یو درسره نو رسول الله مبارک دا ډیر زیاته خوخه نظر وکړ الله. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وی موږ هم لاس ډډې موالې وی دې کې حضور پاک راغی وی موږ ورپاسې دوی راته چې م پاسې وی راغی او زموږ د فاطمه په میانس کې کېناست وی راته بچی ته راغلی وی نو فاطمه کې ډېره زیاته حیا او هغې غږ نه شو کولی وی بچی سره راغلی وی ما ورته وی چې د الله رسوله ما درلېږلی دا غریبه په کور کې جارو وی په کور کې نو جامې ټولې د خاورو ډکې دا میچن په خپله تاوی پخوا خو هلته کې جرندې نه وې که نه نه مشینان نو خلکو په میچنو باندې دانې وړکولې دا میچن په خپله تاوی نو لاسونو کې غوټې پیدا شوې او زمونږ یو سرمن ده د څاروي یو سرمن نو دروازې پې هغه اس ته ګیا چو او د شپې هغه ګیا ته وسنډو نو زه او دا پې سملو خاتون جنت سیدت نساء اهل الجنه رسول الله مبارک وی د جنتیانو د ښځو سرداره ده ژوند یې دغه نو ما دې ته ووایي چې بابا له دې مریان راغلي دي نو ورشئ او مریې ته وغواړه نو تا ته به لږ اسانتیا شي دا کور به در سره جارو کوي دا میچن به در سره تاوي حضور پاک ورته وفرمیل فاطمې د بدر یتیمانان ډېر محتاج دي چې دا غلامان هغې راغلي دي ورڅونه یې خوښه وه فاطمه دومره یې خوښه وه دومره او د دواړو دومره یو بل سره مینه وه چې د هغې مثال نشته د دې غریبي عمر هم کم وکړ دا د 20 کالو څه د پاسه مړه ده غریبه حضور پاک چې وفات کېده نو دا د 20 کالو وه چې لږ غوندې میاشتې نیمه کم زیات د 20 کالو او دومره د پیغمبر پسې دړمنه وه چې د رسول الله مبارک د وفات نه 6 میاشتې پس دا غریبه لاړه وفات شوه ډېره دړمنه وه ډېره خفه وه او پیغمبر مبارک ورته ویلي مو چې کوم وخت کې حضور پاک مړه د وفات کې او دا راله د رسول الله مبارک په شانتې چال به یې کوو بیبیانې وایي چې موږ به دې ته وکتل نو موږ ته به د حضور پاک چال راښکاره شو نو چې څنګه راله نو نبي اسلام پروت نو ځان ته یې رانږدې کړ نو چې رانږدې یې کړ نو دی وجاړل نو بیا ځان ته رانږدې کړه نو چې رانږدې یې کړه نو بیا وخندل نو عایشه بیبي ورته وایي وی ما ته به ال وی وی نه دا ما سره زما د پلار راز نو چې کله حضور پاک وفات شو نو بیا ته عایشې بیبي تپوس وکړه وی زه ستا میره مور یم او زما در باندې حق دی ما ته به ال وی وی دا څنګه چل دی په یو وخت دی ومخندل او هم دی وجاړه وی په لومړي ځل چې رالم که نه حضور پاک نو څه وی ورته واکرب ابي ای زما د پلار غمه نو حضور پاک ته تکلیف ورته بیا واکر بابی نو حضور پاک ورته فرمایل فاطمه نن نه پس به ستا په پلار مصیبت نی ښه بس اخري بیماري نو وی زه خفه شوم نو یې ځان ته یې رانږدې کړم وایي چې رانږدې کړم ما ته فاطمې صبر به کوې ګورې ښه او چغې به نه وې دا زما اخري بیماري ده او دې کې وفات کېږم نو بس ما له جاړه راغله نو په پلار او بیا په رسول الله مبارک غوندې پلار باندې څنګه بندله جاړه نه ورله نه جاړه نو چې ما ته وکتل چې ما وجاړل نو بیا ځان ته رانږدې کړم ما ته فاطمې مه جاړه ته به د جنت د ښځو سردارې او زما په خاندان کې به د ټولو نه پس ما پسې ته ړومبی راځې ما پسې به راشي نو بس بیا خوشحاله شم چې ځکه لږ ساعت جدایي ده خو بیا به پلار پسې یو ځای لاړه شم د جنت د ښځو سرداره به شي څومره عجیبه ښه ده او زامن حسن او حسین د جنت د ځوانانو سرداره ژوند دغه دی دغه ژوند دی
او پلار څومره انصاف والا پلار رسول الله مبارک څومره انصاف والا خلک وایي چې راشه پردې جیب اوښلوه اوس بچو له یو مونږ خو پردې جیبونه وو مونږ خو غلاګانې کوو مونږ خو کرپشن کوو مونږ خو خزانه لوټ کړله د بچو د